تاسو ټول جریمه یاست. په هایلینډ کې یوې محکمې یو سړی د یوې وچې ډوډۍ د غلا په تور احضار کړ. سړی هم د قاضي پر وړاندې په خپل جرم اعتراف وکړ. سړی وویل ډېر وږی وم، د خوړلو لپاره مې څه نه درلودل. نږدې و چې د لوږې له امله مړ شم. قاضي پریکړه وکړه چې سړی باید 10 یورو جریمه شي. قاضي سړی ته مخ ور واړو او ورته یې وویل ته د جریمې د ورکړې وس نه لرې، نو زه غواړم ستا جریمه ورکړم. قاضي جیب ته لاس کړ، 10 یورو راوویستل او د میز پر سر یې کېښودل. قاضي له څوکۍ جګ شو، په محکمه کې ناستو کسانو ته یې وویل تاسو هم 10 یورو جریمه یاست، ځکه تاسو داسې ښار کې ژوند کوئ چې خلک پکې د لوږې له امله غلا کوي. په محکمه کې ناستو کسانو یو بل ته وکتل، جیبونو ته یې لاس کړ، 10 یورو ټولو ورکړل. قاضي خپل 10 یورو د سړي جریمه دولت ته ورکړه او په محکمه کې د ناستو کسانو جریمه یې سپینګیري ته ورکړه. یادونه: په هغه ټولنه کې چې بېوزله ژوند کوي د هغې ټولنې شتمن مجرمین دي.